ملګرو سلامونه مې در واخلئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. زموږ تر شا سیمه کله کله د مازدیګر د چکر لپاره ډېره سازګاره شي، ډېره خوندوره شي. دلته اوس همدا شیبه مازدیګر دی او دا مازدیګر یو نری پر خک باران وریږي، څاڅکی څاڅکی دی. که تاسو وایئ چې نه معلومیږي نو هغه به د موبایل مسله چې د موبایل کوالټي خرابه، باران به پکې نه راځي، خو ولې څاڅکی څاڅکی باران دی او ډېره یوه خوندوره صحنه ده، خوندوره شیبه ده. د دغه غرونو د دغه دشتو او د دغه بیابانونو په منځ کې ښایسته ښایسته سړکونه دي او دا خواته چې کوم موټر ویني چې دا ګرځي را ګرځي نو دا یوازې د چکر لپاره په دغه سیمو باندې ګرځي. زه دغلته راغلی یم چې د غواګانو شوده پیدا کړم او ډېر اصلي او ډېر ښایسته شوده پیدا کېږي دغلته. نو پیدا مزل 3-4 ساعته دی، خو په موټر کې بیا په 1 ساعت کې هم سړی رارسېږي. دغلته د غواګانو فارم دی او ښایسته غټې غټې غواګانې پکې ولاړې دي، ښایسته وطني شوده پکې پیدا کېږي. وطني نه دي خو البته لکه د وطن مینه پرې ماتېږي. نو موږ څو شېبې له ملګرو سره راغلو، اکبر صافی صاحب و، نو دغلته موږ شوده پیدا کړ او اوس پرې واخلو. په خیر دا ډېر نامي شوده دي، ځکه سړی چې وطن کې مختی نو ماسته ته ضرورت لري، شودو ته ضرورت لري او دا چې پیدا کړې نو بیا سخته ده. اکبر صافی صاحب همغلته ولاړ دی. تاسې دغه موټر وینئ، دغه ملګري هم راغلي د شودو اخیستو لپاره او دغلته صافی صاحب ولاړ دی، ښه تیار سي. بل موټر هم راغی، شوده به اخلي. صافی صاحب هرکلی، سلامونه سلامونه. الله دې وکړي چې جوړې. ما هغه صحنه ملګرو ته وښوده او ورته ومې ویله چې راغلي شودو پسې. نو که زما خبره ورته دروغ ښکاري ته ورته ووایه. نه مخکې هم یو ملګري په ټیک ټاک کې همدا ویلي وو چې هغه څوک چې غواړي طبیعي شودې واخلي او ښې شودې واخلي، داسې نه ده چې موږ دلته شریکان یو، خو کولی شئ موږ هم دلته هغسې راځئ چې زه درته وښیم. کولی شئ چې دلته راشئ. څه شی راته ښایي په خیر؟ دا د شودې ښه دا دې شودې تاسې کتلی شئ. دا یو سطل مکمل 15 روپۍ ورکوي. مکمل سطل 15 روپۍ دی، څو 10 کیلو دي پکې. ته راځه چې دا غواګانې پکې لږې وښایو. غواګانو باندې خو څه ملاحظه نشته چې ښه صحیح. نو کولی شئ تاسې دا غټې غټې غواګانې دي. نو د دې غواګانو نه لیدل هم خوند کوي او دغه راس د دوی شوده ډېر خوندور دي. نامه خو دا غټې غټې غواګانې دي او دغه غواګانې چې په وطن کې موږ یوه دانه ولرله نو بس بیا به ورته سر و کال پراته وو چې شوده به یام کوو، ماسته به تیام جوړېده، چکی چکی کوچ به مو خواړه، ماسته به مو خواړه، سهار کې به پیره به راته ساتلی وه هغه به مو خواړه. نو دا غټې غټې غواګانې وینئ دلته ډېر ښایسته مزېدار شوده پیدا کېږي. بیا پسې ډېر لرې نه موږ راځو یو څو ملګري او اخلو یې په خیر. نو هیله ده چې زموږ د دې چم چاپېریال دغه صحنه مو خوښه شوې وي او له تاسې ټولو ډېره زیاته مننه. کورونه مو آباد. فرانسوی نسل کې دا اچۍ غواګانې اچۍ دي، یو زراعتۍ دي یو اچۍ دي. دا زراعتۍ دي. زراعتۍ دي. دا زراعتۍ دي. اصل کې دا زراعتۍ غواګانې چې دي دا شوده اچۍ ډېرې کوو، زراعتۍ ډېرې کوو، وطن کې مشهورې دي. زراعتۍ ډېرې مشهورې دي. دا سایز هم ډېرې غټې غټې دي که نه؟ ډېرې غټې غټې دي. نو بس مثلا موږ یې د نظره نه کړو. دا ډېر ښکلی فارم دی، ډېر ښکلی ځای دی او حواله به دې چې موږ چېرته اوسېږو نو هغه نه داسې په لږه فاصله کې ده. داسې به اوس لاړ شو خنزیران به وګورو. خنزیران همدا خنزیران دي. نه بچي دي نه نشته نه. کې ډېر روانې دي هغه ماسته پرې پوکې دي. زوم کته دې غره دې غره لیدونکو وطن کې خو مسله دغسې وه چې غوا به لکه دا راله شي که نه کورونو کې زنانه، مګر دلته خبره دغسې ده چې د ماشینونو او د عصري ټکنالوژۍ په مرسته باندې بس غوا خپله لشل کېږي او دغلته دا کوم سپین لوښي چې وینئ دغلته راځي دا شودۍ او بالاخره له دې ځایه بیا ځي هغلته یوه ډېره غټه د نلکه کې داسې ځي هلته بله غټه چې دغه تازه لنګې شوي دي. کومې؟ دا لویه بچي دي. نو دا تازه لنګې شوي دي، دا بچیان دي. سیستم دغسې دی مقصد.
څومره ښایسته غواګانې ولاړې دي. بله درته راغله